السلام علیکم. په دې ویډیو کې زه غواړم تاسو ته د دوه مجهوله معادلو څو مثالونه وړاندې کړم، هیله ده چې د ګټو وړ مې وګرځي. خو هر سوال ته به زه غواړم یوه شماره ورکوم، د دې لپاره ځکه چې د دې سوالو تقاضا مانه یو کس کړې ده، هغه ته به معلومات کېږي چې د هر کوم سوال کومه شماره ده یا کوم نمرې پورې اړه لري. د دې سوال نمره ده 1310 او سوال داسې وایي د دغه سیستم د معادلاتو چې هغه د 4x منفي 3y منفي 4 مساوي کېږي له 0 سره او 2x منفي 6y جمع 3 مساوي کېږي له 0 سره. په لومړۍ برخه کې ویلي دي چې حل یې کوي. حل یې داسې کېږي چې دا به موږ ګوره په عادي شکل باندې لیکو، مجهول به ټول یوې خواته پرېږدو، معلومه د معادلې بلې خواته وړو. نو داسې راځي چې 4x منفي 3y مساوي کېږي له 4 سره، دا 4 که د معادلې بلې خواته ویسو، او 2x منفي 6y مساوي کېږي له منفي 3 سره. اوس ګوره یا په x کې یا په y کې ضریبونه باید مساوي کو. نو که چیرې د دغه معادلې دواړه خواوې په دوو باندې تقسیم کو، په دوو باندې ضرب کو، په معادله کې تغییر هم نه راځي او ضریبونه هم د x مساوي کېږي. نو موږ به ولرو چې 4x منفي 3y مساوي کېږي له 4 سره، او دا به شي 4x منفي 12y مساوي کېږي له منفي 6 سره. ګوره د معادلې مې دواړه طرفه په دوو کې ضرب کړل. اوس که چیرې دا لاندنۍ معادله له پاس معادلې نه تفریق کو، نو علامې تغییر خوري، 4x به له 4x سره خلاص شي، منفي 3y او جمع 12y کېږي 9y مساوي کېږي له 10 سره. نو y مساوي کېږي له 10 پر 9 سره. دا د y قیمت سو. اوس د y قیمت هم موږ په دې معادله کې وضع کولی شو، هم په دې کې، تر څو موږ د x قیمت پیدا کو. نو راځئ په دې معادله کې به یې وضع کو، په دغه کې. نو وبلرو چې 2x منفي 6 ضرب 10 پر 9 مساوي کېږي له منفي 3 سره. د y په ځای ګوره 10 پر 9 وضع که. نو دا به شي 2 3 6 3 3 9 او 2x به مساوي شي له، دا که چیرې د معادلې بلې خواته واوړو نو 0 پر 3 به شي 0 پر 3 منفي 3. نو همدارنګه 2x به مساوي شي له 0 منفي 9. نو 2x به مساوي شي له 0 نه 9 لاړ شي 11 کېږي 11 پر 3. او که چیرې x غواړو پیدا کو، دواړه خواوې په 2 تقسیمو، نو دا به شي 11 پر 6. نو د x قیمت 11 پر 6 سو، د y قیمت د x قیمت 10 پر 9 شو، د y قیمت وبخښئ د x قیمت 11 پر 6 شو، د y قیمت 10 پر 9 شو. نو په دویم قدم کې ویلي دي وایي تر 2 ډیسیمل پلیسز پورې یا تر 2 اعشاریه اعدادو پورې دغه عدد تخمین وکړي. دا د کالکولیټر په واسطه باندې، دا برخه ډېره ساده ده. نو لاس که چیرې په 9 باندې تقسیم کو، موږ ته لاس ته راکوي چې 1.y به مساوي شي له 1.1 سره، او دا یو متوالی ده، دا اخر نه لري. نو د دې لپاره تر 2 اعشاریه اعدادو لپاره پورې یو راځي. دا یو په 2 ځکه نه بدلیږي ځکه چې بل عدد له 5 نه وړکی ده. نو که چیرې له 5 نه غټ وای یا 5 وای، بیا دا یو په 2 بدلیده. او همدارنګه x کله چې 11 موږ په 6 تقسیم کړو، موږ ته لاس ته راکوي 1.83. نو دا هم متوالی ده. نو د متوالی والي لپاره دلته په سر باندې یو وړکی نقطه ږدو. نو دا د x او د y قیمتونه شول تر 2 اعشاریه اعدادو پورې. اوس موږ راځو بل سوال ته چې په هغه کې موږ نه غوښتي دي وایي دغه سیستمونه د معادلاتو حل کوي. هغه هم همدارنګه دوه مجهوله معادلو سیستمونه دي. د هغه سوال شمیره ده 1 3 2 1 چې لومړی سیستم د 2x منفي y مساوي کېږي له 2 سره، او 3x منفي 2y مساوي کېږي له 1 سره.
اوس د دې لپاره چې دا معادله حل کوو موږ که چیرې لومړۍ معادله په دوو کې ضرب کړو نو د وای ضریبونه به سره مساوي شي. موږ ته به لاسته راشي چې 4x منفي 2y مساوي کېږي له 4 سره. ګوره د معادلې دواړه طرفه مې په 2 کې ضرب کړل ځکه چې دلته به منفي 2y لاسته راشي، دلته به تیار موږ منفي 2y لرو. نو مطلب دا ده چې دا ضریبونه یې سره مساوي کړو، یا د x هم کولی شو خو د y اسانه راځي. نو لاندې معادله په خپل حال پرېږدو، 3x منفي 2y مساوي کېږي له 1 سره. اوس که چیرې پاس معادله له لاندې معادله له پاس معادلې نه تفریق کړو نو علامې تغییر خوري. له 4 نه چې 3 لاړ شي x به شي، دا 2y به له 2y سره خلاص شي، 4 نه چې 1 لاړ شي 3 به شي. نو د x قیمت هم پیدا کړ، مستقیم 3 راغی. کله هم چې د x قیمت پیدا کړ د y په دغه معادله کې په دې معادله کې وضع کوو نو موږ ته به د y قیمت لاسته راوړي. نو موږ لرو چې 2x د x په ځای باندې 3 ږدو منفي y مساوي کېږي له 2 سره. نو اوس وای د معادلې دې خواته راوړو، 2 دې خواته وړو، له 6 نه چې 2 لاړ شي 4 کېږي نو وای به مساوي شي له 4 سره. دا د دې معادلې حل شو چې x مساوي کېږي له 3 سره، وای مساوي کېږي له 4 سره. بل سیستم موږ ته راکړل شوی ده، دا د A برخه وه. په B برخه کې موږ ته دا سیستم راکړل شوی ده چې x جمع 3y جمع 3 مساوي کېږي له 0 سره، او x منفي 3y جمع 2 مساوي کېږي له 0 سره. اوس په دې معادله کې دا هم ګوره موږ لیکو په داسې ډول باندې چې مجهول یوې خواته پرېږدو، معلوم ټول بلې خواته وړو. نو موږ لرو چې x جمع 3y مساوي کېږي له منفي 3 سره، او x منفي 3y مساوي کېږي له منفي 2 سره. دا 3 او 2 دا بلې خواته د معادلو واړول. اوس ګوره که چېرې دا معادلې مستقیمې سره جمع کړو، دا منفي 3y به له مثبت 3y سره خلاص شي، 2x به مساوي شي له منفي 5 سره. نو دې لپاره به x مساوي شي له منفي 5 پر 2 سره. دا د x قیمت شو. اوس دغه د x قیمت یا په دې معادله کې یا په دې معادله کې وضع کولی شو تر څو موږ د y قیمت پیدا کړو. نو که چیرې په دې معادله کې وضع کړو نو موږ به ولرو چې منفي 5 پر 2 د x په ځای مې ګوره منفي 5 پر 2 باندې وضع کړه جمع 3y جمع 3 مساوي کېږي له 0 سره. نو دې مطلب دا ده چې 3y مساوي کېږي له 5 پر 2 منفي 3 سره. نو 5 پر 2 منفي 3 څو کېږي؟ 5 نه چې 6 لاړ شي منفي 1 پر 2 کېږي. نو که چیرې دواړه طرفه په 3 باندې تقسیم کړو نو وای به مساوي شي له منفي 1 پر 6 سره. دا د x او د y قیمت سو. د 1321 سوال B برخه. اوس بله برخه کې سوال دا موږ ته راکړل شوی ده چې که چیرې یو څوک ووایي، د دې سوال شماره ده 1322. وایي که چیرې څوک ووایي چې 2 خطونه دي چې د یو معادله د y مساوي کېږي له 8 جمع 2x او بل خط د y مساوي کېږي له 2 منفي x سره. وایي دغه دواړه خطونه په p نقطه کې قطع کوي چې د p نقطې کوارډینیټ د منفي 2 او 4، یعنی د x والیو یې د منفي 2 د y والیو یې د 4. نو په کومه نقطه کې که څوک داسې ووایي چې په دغه نقطه کې دا 2 خطونه قطع کوي، ته به په بله کومه طریقه لرې چې دا مثال ثبوت کړي یا مثال وګورې چې دا حقیقت ده که رښتیا ده. یوه طریقه خو یې ګوره دا ده چې منفي 2 او 4 به راخلي په دواړو معادلو کې به یې وضع کوې، ګورې به چې تحقق مومي که نه. که چیرې تحقق یې ومونده په دواړو معادلو کې نو جواب یې صحیح ده، او که چیرې تحقق یې ونه مونده نو جواب یې غلط ده. نو راځئ په دغه اوله معادله کې وضع کړو. د y په ځای باندې 4 ږدو مساوي کېږي له 8 جمع 2 ضرب منفي 2. ګوره د x په ځای باندې منفي 2، x ګوره منفي 2 ده، y 4 ده. نو 2 ضرب منفي 2 به سي 4 به مساوي شي له 8 2 ضرب منفي 2 منفي 4 کېږي. نو د دې لپاره 4 مساوي کېږي له 4 سره. ښه په اوله معادله کې خو یې ګوره تحقق مومو، لکه په اوله معادله کې تحقق مومو همدارنګه باید په دویمه معادله کې هم تحقق ومومي. د y په ځای باندې بیا 4 ږدو، په دویمه معادله کې مساوي کېږي له 2 منفي د x په ځای باندې منفي 2 ږدو. نو په حقیقت سره وینو چې 2 مساوي کېږي له 2 جمع 2 سره مساوي کېږي له 4 سره، ځکه 2 منفي منفي 2
2 جمع 2 معنا لري. نو په دې کې هم تحقق مومو ځکه چې په دواړو معادلو کې دغه نقطه تحقق مومي یا په دغه نقطه کې د دواړو خطونو یوه نقطه ده شریکه نقطه ده په عین حال کې. نو دې لپاره دغه دواړو خطونو په حقیقت کې هم له همدغې نقطې نه ګذر کړی یا په همدغه نقطه کې تقاطع کړې ده یو بل سره. بل سوال دا وایي که چیرې داسې یو سیستم داسې 1340 وایي داسې سیستم د معادلاتو ولیکئ د 2 مجهوله معادلاتو چې د کومو حل اول دغه نقطه وي 2 او 3.5 یعنی د x عدد 2 وي او د y عدد 3.5 وي. دا به د کومو 2 معادلاتو حل وي یا د 2 simultaneous equations سیستم باید ولیکو د کومو چې دا حل ده. نو که چیرې ګراف کې ګوره متوجه سو ډیر اسانه مونږ د دې خطونو سیستم لاسته راوړی شو. اول x 2 ده نو دا د x محور ده دا د y محور ده. وای څه ده هغه 3.5 ده چې تقریبا دغه ځای راځي. نو دا نقطه دلته ده. ګوره له دې نه اوس په میلیونهاو داسې 2 جوړې خطونه سته چې هغه له دې نه تېر سوي دي د هغو 2 خطونو معادله یو سیستم مونږ ته راکوي. لیکن تر ټولو اسانه کوم چې مونږ لاسته راوړلی سو هغه کوم سیستم ده هغه دا سیستم ده چې که چیرې یو خط مونږ خپله دغه افقي خط فرض کو او بل خط مونږ داسې یو خط فرض کو چې هغه له دغه محورونو له مرکز نه تیر شوی وي. نو چې دغه دواړو خطونو معادلې چې ولیکو دا به داسې یو سیستم وي چې دغه نقطه به یې حل وي. د دې خط معادله څنګه لاسته راوړی سو؟ د دې خط معادله خو ډېره ساده ده. ګوره x هیڅ نه قطع کوي په x پورې هیڅ اړه نه لري. هر چیرته قیمت د دې خط 3.5 ده. نو د دې خط معادله ده y مساوي کیږي 0x جمع 3.5. دا یو خط سو. او بل خط دا خط د دې خط باید مونږه میلان اول پیدا کو. میلان ګوره که چیرې تاسو اوس نه پې پوهیږئ چې مثال د دې خط میلان څنګه پیدا کوو دې ته باید متوجه شو چې 2 ټکو نه دا خط تیر سوی دی. یو د دغه مرکز نه تیر سوی چې په مرکز کې x هم 0 ده y هم 0 ده او بل له دغې نقطې نه چې د دې نقطې کوارډینټ موږ ته تیار راکړل شوي دي له دې نقطې نه تیر شوی ده. نو په دې باره کې د ما پخوانۍ یوه ویډیو شته چې کله یو خط له 2 نقطو نه تیر شوی وي د هغه معادله څنګه پیدا کوو. د همغه فرمول په واسطه باندې د دې خط معادله داسې پیدا کیږي چې y مساوي کیږي له میلان د دې خط ضرب x جمع انټرسپټ یا c. انټرسپټ ګورو مونږ ګوره یا تقطیر د دې خط 0 ده ځکه د y محور په 0 0 کې قطع کوي. نو دا برخه یې 0 سوله. صرف میلان یې پاتې کیږي. میلان یې ګوره مونږ داسې پیدا کوو چې y مساوي کیږي له y2 منفي y1 پر x2 منفي x1 سره. y2 لرو x1 y1 هم x2 y2 هم لرو x1 y1 هم لرو. نو m مساوي کیږي له y2 3.5 منفي 0 پر 2 منفي 0. نو مونږ لرو چې 3.5 تقسیم پر 2 3.5 تقسیم پر 2. نو کسر ته که غواړې دا به شي 3 صحیح یو 3 2 شپږ پر 2 پر 2 مساوي کیږي له 7 پر 4 سره. نو د بل سیستم معادله به وي چې y مساوي کیږي له 7 پر 4 x سره جمع 0 او اول سیستم خو لیکلی وي چې y مساوي کیږي 0 x جمع 3.5 یا 7 پر 2. نو دغه داسې یو سیستم ده چې په دې اوله نقطه کې تحقق مومي یا د دغو دواړو حل څه ده دغه نقطه ده. دویمه نقطه یې موږ ته راکړې ده چې هغه د بي نقطه چې هغه کې ده کوارډینیټ منفي 3 پر 4. نو هغه کې هم که چیرې ګراف ته متوجه شو ګوره دا د x محور ده وبخئ دا د x محور ده دا د y محور ده. x منفي 1
او وای څه ده 3/4 که چیرې دا یو وي نو 3/4 تقریبا دغه راځي. نو اوس ګوره دغه نقطه ده. د دې لپاره بیا ګوره موږ دوه داسې خطونه پیدا کولی سو. ګوره که چیرې یو خط دا فرض کو او بل خط همدغه خپله داسې تیر سوی ده موازي د اکس له محور سره دا فرض کو. د دې خط معادله به سی وای مساوي کیږي له او بخی دا منفي 3/4 نه ده، دا مثبت 3/4 ده. نو دغه نقطه راځي تقریبا دغه نقطه ده. نو د دې نقطې لپاره که چیرې یو خط موږ دا فرض کو او بل خط موږ دا له مرکز نه چې تیر سوی ده دا فرض کو. تو دا د بي برخه به په نوې صفحه کې ولیکمه ځکه چې لږ زه هغه شوله چټل نویس شوله. د بي نقطه یې موږ ته داسې راکړې ده، وایي د بي نقطه ده -1 او 3/4. نو ګراف کې که چیرې متوجه شو که چیرې دا د اکس محور وي دا د وای محور وي -1 دا راځي او که چیرې دا مثبت یو په وای محور کې وي نو 3/4 تقریبا دغلته راځي. نو نقطه یې دلته راکړې ده. د دې لپاره یو خط موږ دا فرض کوو او بل خط دا یې ګوره اسانه طریقې دي. دا نور هم داسې په زرهاو په میلیونهاو لا یتناهي دوه داسې جوړې ستاسې له دغه نقطې نه تیر سوي دي او دلته یې تقاطع کړې ده معادلې پیدا کولی شو. خو دا دوه اسانه دي صرف له یوې نقطې نه پیدا کیږي. نو اول متوجه کیږو چې دا لومړی خط څه ده هغه وای مساوي کیږي له 0x جمع 3/4 ده او دویم خط څه ده هغه دا خط ده په هغه کې به مونږ بیا د وای مساوي کیږي mx جمع c معادله استفاده کوو. ام ګوره میلان دی دغه خط د میلان له دوه نقطو نه داسې پیدا کیږي چې اوله نقطه صفر ده او دویمه نقطه بي د تیاره راکړل شوې ده. میلان د هغه خط داسې پیدا کیږي. بیا هم زه یو وارې تکراروم که چیرې دغه خط معادله نشي پیدا کولی یا په دغه باندې نه پوهیږئ بیا د ما په چینل کې بله ویډیو ستاسې هغه کې د خط معادله له دوه ټکو نه څنګه پیدا کیږي. هغه په داسې ډول پیدا کیږي چې y2 - y1 پر x2 - x1. نو موږ لرو که چیرې دا x2 y2 وي دا x1 y1 وي نو موږ به ولرو چې منفي 3/4 منفي 0 پر منفي 1 نه منفي نه ده دا مثبت ده وبخئ منفي 1 منفي 0. نو موږ لرو چې m مساوي کیږي له منفي 3/4 سره او c خو طبیعي خبره ده 0 ده ځکه دا نقطه انټرسپت نه لري دا د محورونه په 0 کې قطع کړي دي. نو سیستم دی موږ یو معادله د خط دا ده 0x جمع 3/4 او بل معادله دا ده چې وای مساوي کیږي منفي 3/4x جمع 0 سره. دا د دې برخې حل شو. اوس موږ یو بل سوال لرو چې په هغه کې موږ ته بعضې سیستمونه راکړي دي 4 دانې سیستمونه دي. د هغه سوال شمیره ده 1344. په هغه سوال کې لومړی ویلي دي چې که چیرې دغه یو سیستم وي چې 2x منفي y مساوي کیږي له 3 سره او بل سیستم وي 2x منفي y مساوي کیږي له 5 سره ویلي دي وایي دغه سیستمونه حل کوي او حل یې موږ ته په ګراف کې وښیي داسې ویلي دي. اوس ګوره که چیرې دې ته متوجه شو دا د یو خط فارموله ده. اوس ګوره که چیرې جمع کو یا تفریق کو معادله ختمیږي سره کنسلیږي ځکه دلته هم 2x لرو دلته منفي y لرو دلته منفي y لرو. نو که چیرې متوجه شو دا د داسې یو خط فارموله ده چې هغه یو خط دا ګوره y مساوي کیږي له 2x منفي 3 سره او بل خط دا د دویمه معادله ده y مساوي کیږي له 2x منفي 5 سره. اوس ګوره د مستقیمو خطونو د تیوري له لحاظه ما په تیرو ویډیوګانو کې هم څو داسې سوالونه حل کړي دي چې کله دوه خطونه سره موازي وي د هغو میلان مساوي وي او تقطیع فرق لري او دا خطونه عین همغه شکل لري.
مایلانونه د دواړو 2 دي او تقطې یو د -5 ده بل د -3 ده. نو دا 2 موازي خطونه دي او موازي خطونه د تقاطع نقطه نه لري. د دې لپاره دغه سیستم حل هم نه لري او دا یو سیستم دی 2 مجهوله معادلو سه حل کوي. مطلب دا ده چې 2 خطونه به په خپل منځ کې قطع شوي هغه د تقاطع د نقطې کوارډینیټ به پیدا کوي x y به پیدا کوي. نو دا 2 خطونه چون موازي دي د دې لپاره په ګراف کې داسې ښودل کیږي چې یو خط به وي په -3 کې د y محور قطع کړی ده او بل خط په -5 کې د y محور قطع کړی ده او نو یو خط داسې شکل لري، لومړی خط دا دویم خط داسې شکل لري. نو دا 2 خطونه هیڅ وخت یو بل نه سره قطع کوي، دا موازي خطونه دي. دې لپاره دا حل نه لري. او بي برخه کې یو بل سیستم راکړی ده چې هغه کې ویلي دي 2x - y مساوي کیږي له 3 سره او 2x جمع y مساوي کیږي له 5 سره. اوس دا ګوره کېدای شي حل ولري. نو که چیرې متوجه شو دا به شي که جمع یې کړو دا معادلې 4x y به له y سره خلاصي مساوي کیږي له 8 سره x مساوي کیږي له 2 سره. اوس 2 که چیرې په هر یو معادله کې واچو د y قیمت به موږ ته لاسته راکړي. نو راځئ په دې معادله کې واچو 2 ضرب 2 4 کیږي y بلې خواته واړو 3 دې خواته راواړو نو y به مساوي سي له 4 - 3 یو سره. اوس x 2 سو y یو سو. نو دا د داسې 2 خطونو ګراف ده چې ګوره لومړی خط دا که چیرې په عادي حالت باندې ولیکو موږ لرو چې y مساوي کیږي له 2x - 3 سره او دا بل څه دا y مساوي کیږي له -2x جمع 5 سره. ګوره د یو خط تقطې -3 ده نو -3 به دلته ولیکو او د بل خط تقطې مثبت 5 ده او د یو خط د کوم خط سه تقطې مثبت 5 ده د هغه میلان -2 ده. نو داسې راغلی او د x نقطه هم داسې راغلی ده او د دې خط میلان 2x ده دم داسې تللی ده. نو دغه نقطه ګوره 2 یو x 2 ده y یو ده. نو تقریبا ګراف هم هماغه حقیقت ومومو ځکه دغه نقطه د تقطې ده موږ پیدا کړله د x محور 2 ده او د y محور یو ده. نو دغه به د 2 خطونو ګراف وي کوم چې په b کې ورکړل شوي دي. او بله برخه کې c ده. په c کې موږ ته راکړل شوی ده چې 2x - y مساوي کیږي له 3 سره او -x - 5y مساوي کیږي له 15 سره. د دې سیستم د حل لپاره ګوره که چیرې متوجه شو دغه خط څه ده دا خط که چیرې دغه معادله که چیرې موږ په 5 کې ضرب کړو نو موږ ته مستقیمه دغه معادله راکوي. لومړی معادله که چیرې موږ په 5 کې نو دا په حقیقت کې دغه خط څه ده دغه خط خپل هم دغه بل خط ده لیکن صرف د معادلې دواړه خواوې په 5 کې ضرب شوي دي. نو د دې لپاره دا دواړه د یو خط معادله ده صرف په یو کانستنټ کې ضرب شوي دي. ګوره لومړی که چیرې متوجه شو دغه تقطې ده 2 میلان ده او 3 تقطې ده 3 دلته راځي او میلان 2 ده چې هغه تقریبا داسې راځي یو خط. نو د دغه خط معادله دا ده او دغه دویم خط که چیرې متوجه سي ګوره 3 که په 5 کې ضرب کړي 15 درکوي y که په -y که په 5 کې ضرب کړي -5y درکوي 2x که په 5 کې ضرب کړي +x درکوي وبخښه دلته یو x د x ملي یادوتلی وو. نو د دې لپاره دغه بله معادله څه ده خپله 5 وارې دغه اوله معادله ده. نو دغه خط هم خپل همدغه خط ده بل خط ده خو خپله د همدغه خط په سر باندې هغه شوی ده. نو د دې لپاره لا یتناهي دومره ډېر حلونه شته. هره نقطه په دغه خط باندې د دغه سیستم یو حل ده. نو ګوره ټولو کې خلاصې کمه زه لومړی سیستم داسې یو سیستم و چې 2 خطونه موازي ول حل نه درلوده. دویم داسې یو سیستم و چې هغه 2 متقاطع خطونه و یو یونیک یا واحد حل درلوده
او دریم داسې یو سیستم داسې هغه لا یتناهي ډېر حلونه لري ځکه دغه معادله یو کانسټنټ مولټیپل د دغه معادلې ده او ډي کې هم دارنګه 5x جمع 2y مساوي کېږي له لاسو سره او 2.5x جمع y مساوي کېږي له یو سره که چیرې دې ته متوجه شو په ګراف کې د دې حل دا به 5x وي نو که چیرې دا په عادي حالت باندې ولیکو موږ به ولرو چې y مساوي کېږي له -5 پر 2x جمع 5 سره او دا بل به شي y مساوي کېږي له مثبت 2 پر 2.5x اوی منفي 2.5 هماغه 5 پر 2x جمع یو راځي جمع یو نو دا بیا دوه داسې خطونه دي چې موازي خطونه دي ځکه میلانونه دواړه یو شی دي 2.5 او 5 پر 2 هماغه دواړه سیم عدد ده انټرسپټ یا تقطیع فرق لري یو کې خط تقطیع کوي بل په دی وای محور تقطیع کوي یا قطع کوي او بل څه ده په مثبت 5 کې دی وای محور قطع کوي نو دی دواړو میلان منفي 2 پر 5 ده دا رقم دوه موازي خطونه دي دا سیستم هم حل نه لري ځکه چې دا دوه خطونه هیڅ وخت خپل منځ کې یو بل نشي قطع کولای نو زه به دوه نور مثالونه دي دغه پاتې دي هغه به زه په یو بله ویډیو کې جوړ کړم او نشر به یې کړم هیله ده چې د ګټې وړ مو ګرځېدلي وي که چیرې ویډیو مو تر اخره پورې لیدلي چینل ته هم سبسکرایبشن هیر نشي